زمون کوډا خان د جنګړیانو سردار ښکاره شو چې تا موږ سره دوکه وکړه او داسې بې پروا ګرځې. زما خیال دی چې موږ له دې غاړه ورکړې ده ځکه د کوډا خان سره غداري وکړه. کوډا خان څه ملا خو نه دی چې خلکو له کوډې او تعویضونه کوي. کوډا خان سره چې څوک غداري وکړي نو کوډا خان یې تر بډې بډې خښوي نو بیا به سم برابر او بل کوي. کوډا خان چې د خپلې بدماشۍ شراب پتا اوس کی نو د بدن نه به د غوښې په خپله منډې وهي. کوډا خان چرته دی؟ کوډا خان راځي. Wama, hit me. सरपंचा स्ता द मर्ग जंग तैयार दे. کوډا خانم سواوا خانم چې خلکو سره بلاسونه ملاوم او بیا دا زما وجره نه ده دا زما د کاروبار ځای دی او دلته به ما سره کاروباري خبرې کوي. وایا د سیره به څو پخو هر څه مې پاخه راوړي. کوډا خان کوړه ترې کېږي نو بس سودا کوه. کوډا خان چا سره زیات مازغه نه خرابوي. مال را کوه او شوړه وړه. یا لکه ابریب کیس ورکېدله Elika! Hey! مال خو راغی خو
سبا نوټونه پکار دي خپل نوټونه زه ورشه هلکه ځان را خلاص کړه او راځه हेलो सेठ सर چې څه دې وکړل نو ښه دې ونه کړل د دې بدل بدله ضرور اخلم ضرور راجا څه شو په خپله دې لېږلی دی او اوس د نهیر شو راجا ما لېږلی یاد دې نه شي هغه سړي پسې مو لېږلی چا په سر چې موږ 10 لکه روپۍ غشتي لس لکه
वेल डन, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त, वाह वाह। स्ता दा अस का गड़े, उचत स्तरगे او د ازمرو دا انداز ما ته دا الوی چې کار دی وکړو. رب ستا کرم چې وشي په جهان باندې بالا شي چې عزت ته چاله ورکې آباد شاه په دې دنیا شي. راجا واقعي چې ته راجا یې، ځکه خو پتا زما د بدماشۍ دا دنیا آباده ده. اسې ما وی چې کار خو وشو، خو چېرته پولیس خو نه لیدې. کوډا خان چې زه جندیم تاسو ولس نو چې ولس هم نشي لیدی. جرمونه تاسو کوئ او خلاصوم بمزو. بوس چې سرکار زمونږ یاري کنه والله کب گورنر امرا وتړم. زبردست، نو بیا خو نن شپه جشن پکار دی. انسپکټر صاحب خیر خو دی، نن زما ډېرې ته څنګه راغلی پولیس والا خلک د چا ځای ته ځي چې خیر نه وي. نو بیا مې پوه کړه که نه څه خبره دا ده راجا چې د پولیس د تفتیش نه را پته لګېدلې په دې علاقه څوک ناجایز کاروبار کوي، ته د هغوی ملګرتیا کوې. که زه غواړم تا ته لاس هم اچولی شم، خو زه داسې نه کوم. انسپکټر صاحب شک حرام دی او بیا زه خو لکه د شیشې صفا سوتر سړی یم، تاسو ته ضرور چا دروغ وایي. راجا زه پولیس والا یم او د پولیس والا چې څوک په مخ هم تېر شي نو ورته پته لګېږي چې دی کوم خوا روان دی. نو شکر وباسه چې ته زما د یار په راضي روغ ځکه تا له یو مقدره درکوم. د دې غلطو خلکو ناسته پاسته پرېږده، ځینې انجام به د ډېر بد وي. ګډ بای. अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। सलमा څنګه یې؟ زهرم لالا خدا ته ولې دومره پریشان یې؟ سلما خورې د برات او راجا په وجه ډېر پریشان یم، ځکه چې راجا ډېر په غلطه لار روان دی. ولې لالا راجا څه کړی دی؟ راجا چې د کومو خلکو لپاره کار کوي هغه ډېر غلط خلک دی. د راجا چل راضي راله، خو د خپل دوست فراز باندې راسره. ولالا خدای به خیر کړي، هر څه به ټیک شي. ښه ده لالا زه اوس ورځم کالج ته، په ما ناوخته کېږي، ته خپل ځان خیال ساتئ.
ولې دا پردی تور سره ولې تنګې هم ورته پردی وې او هم زمانه تپوس کې چې دا پردی تور سره ولې تنګې د پښتونخوا هر یوه تور سره زما عزت دی زما منم چې دا ستا عزت دی خو تو جوړې ما نه پېژنې چې ما همیش د بل عزت سره لوبې کړې لوبې کدا یاد نه بیا داسې بچا کار نه کوي سلما پرېږده چې دا سر مې وله وران کړی وي زه دا نشم برداشت کولی چې تا ته دې څوک په بدو سترګو وګوري خو زه څه وکړم فراه صاحب زه هم دا نه غواړم چې ستا د لاسه د جرم وشي کله چې زه تا سره ډېره مینه کوم ډېره مینه کوم انسپکټر جنرال تا ته خو پته ده چې عمل حالات ډېر زیات خراب دي هر طرف ته شدګردي کېږي خودکش حملې کېږي بم دماکې کېږي د دې لپاره د قانون ذمہوارۍ نور شي وشوي دي ستاسو خبره بالکل ټیک ده سر د دې هر څه د مخنیوي لپاره قانون خپل پوره کوشش کوي یو طرف ته بم دماکو خلک بازار کې اچولي دي او بل طرف ته د کوډا خان نه د دې علاقې خلک په اور کې ولاړ دي تاسو غم مه کوئ سر د کوډا خان د جرمونو کتاب به ډېر زر بند شي دا زما ذمہواري ده نو بیا ټیک ته نو سجاد صاحب خو دا واله د کوډا خان د جرمونو فایل راجا ته بې سوره ولې یار په دې دومره مال حال کې او ته پریشانه ولاړې والله بوس که د چا نه مې په دنیا کې سترګه سوځي خو خفه په دې بوس چې هغه ورور مې تعلیم مکمل کو کور ته راغو و د خدای ظالمه نو دا د خفګان خبره ده ستا هغه دومره ورکوټی رور چې موږ به په خپلو لاسونو کې لوبولو ظالمه دا خو د خوشحالۍ خبره ده ویما د هغه د راتلو په خوشحالۍ کې خو به موږ سنداګان لالو ګډان به لالو دا خبره نه ده بوس زه یېرېږم چې هسې نه هغه ته زما د دې لانجو پته ونه لګي بوس څه چلو شو بوس دې جوړ کړي دي خبره به مو کې وکنه څه چلو شو پولیس په ګودام چاپه وواله
کې د چا لپاره ما ته پته نشته وړاندې ده نو بیا څه ووایه چا لپاره کار کې ووایه इंस्पेक्टर जानसीब जमंग पे गोदाम चापा हुआ ला जमंग माली वनी जमंग कसानी वजन और तब प्याम लेकर पिशो जमा मगता गले वाला रे शोड़े को जमंग ना बर गया और पहला खेता पे डके और तब कानून मक्के तक न गले जोड़ा शेरी न चक लगे और न शोन में और यो खबर में याद साथा इंस्पेक्टर साहब यो खबर में याद साथा दम के खुद नो कसम मेरे बखदे जब बखाए दर बांधी हुआ बखाए راجا زستا سمنم خو زه څه وکړم زموږ په پولیس کې بعضې وخت ایماندار افسران راشي او د هغوی د علاج لپاره زه هم ستاسو غوندې ډاکټرانو پسې ګرځم لږ صبر وکړئ یو څو ورځې له کاروبار بند کړئ هر څه وکړئ ای داړیدار ماما ولې تا ته کوډا خان د رنجو مولی ښکاري څه چې ته موږ له د بزدلې او د بېغیرتۍ سبق راکړې کوډا خان خو ټول عمر د خلکو په سرونو لوبې کړي دي نو ځکه نه KODAKHAN کوډا خان جوړ شوی دی زموږ دا کاروبار هم چلیږي او انسپکټر جانزیب هم انا لله و انا الیه راجعون इंस्पेक्टर जानजेब खबरदार गद्दियों को लाड़े لا زخو دی ویرولم اوس هغه سړی چې ته دومره راتلې کم از کم ما ته خو به دې لا ګړې وکړې یار دا لارې به مې درپسې درلېږلې شي او تا ته ښه پته ده چې د کلي دا لارې ټولې خراب دي خو ټیک ده لالا پروګرام ډېر اچانک شان جوړ شو ته اوس ته مې اطلاع ونه کړې ښه زه ته لاړ شه فرېش شه بیا راشه بیا ګټې ښه اوکې الکه پرازا څنګه یار او دا چرته یې نه بس اوس راورسېدم په دې ساعت هغه اوس راورسېدې واو والله تاسو سره ملاوېدو ته مې ډېر زړه شوی دی او ډېر زیات مې یاد شوی ښه ده نو داسې کار وکړه چې غره بازار ته ځان راورسوه خو ډېر ښه سپاټ دی بس داسې کار دی زه هم درځم ښه زما ویټ کوه بس زه درځم بیا لولي نشي مونږه شهنشاه د زمانې همیش به وي آباد مو ګلستان د یارانې راځه یار زما دعا ده چې خدای دې مونږ همیشه یو ځای ساتي خو یارېږم یار چې دا ظالمه دنیا چېرته مونږ جدا نه کړي جانزیبا ته زما ځان یې زما جهان یې او څوک چې ما نه زما ځان او زما جهان جدا کوي زما د ستا په یارۍ باندې قسم وي چې هغه سړی به رانه په دې دنیا باندې نورې ساګانې نه اخلي فرازه ما تا سره د راجا باره کې یو خبره کول غوښتل وایه
सर इंस्पेक्टर जांजेब पर कत्ल के चिकम खालिक मुलविस थे उस दागे पता लगोल जमा कर मिस्टर अदनान दा खलको पता लगे दे दा चिकम दे मिस्टर जांजेब पर कत्ल के मुलविस थी बागे के द फराज रोड राजा हम शामिल थे Cepat
ये फराज څه چل شوی واشنا خفه کېږه مه په کراچۍ کې مې د دومره ښایسته نوکري کتلې ده ټکټ مې دلې اخیستی دی ځان مازدیګر ځې زما د ګل په شان یار انسپکټر جازیب ندیم ته وینو ساتر ته وویني او زه دې کراچو ته ځم دا څنګه کېدی شي هر سړی به مري هر سړی د مرګ دپاره پیدا دی او بیا مرګ او ژوند خو خور ورور دي اوس هغه چې لرګي دې بلېږي خو ته څه خبرې چې ورورولي څه ته وایي دا خو ټول عمر د بل تابعداري کړې ده خو دا مې وره لالا یا بدل دې اخیستي نو په والله که جنت ته هم لاړ شم فرازه ما خو ستا دپاره خپله ځواني خاورې کړه او اوس ته د یو دوست دپاره د خپل ورور مخې ته ودرې دی خو لالا کله چې ډي ایس پي صاحب د انسپکټر جانزیب په مرګ دا خبره وکړه چې دا کیس د راجا د ملګرو نه خالي نه دی نو زما د سر نه لمبه پورته شوه کوم ورور چې زما کاوه کوم ورور چې ماله د مور مینه راکړې وه کوم ورور د شرافت ساتنه چې زما په سر باندې پروت ده زما هغه ورور دی قاتلانو ملګری وي کېده زما په سر لاس وخوره قسم چې ډي ایس پي صاحب کومه خبره کړې وه رښتیا ده کېده زما په سر لاس ووایه لالا چې د ډي ایس پي صاحب خبره رښتیا ده ووایه شمه خو دا ته باید چېرې دروغ ونه ویم ولې چې ته په ما خپل ځان نه م زیات ګران یې فرازه ډي ایس پي صاحب بلکل رښتیا ویلي دي دې مطلب دا دی چې زما ورور سمګلر دی بدماش دی قاتل دی زه سمګلر یم زه بدماش یم زه قاتل یم فرازه زما سترګو کې سترګې واچوه او ما نه دا تپوس وکړه چې ما نه قاتل سمګلر او بدماش چا جوړ کړو فرازه کله چې ته ماشوم وې نو دښمنانو زمون کور وسوځاوه زمون مور پلار یې مړه کړه
زما په خپله غېږ کې اوچت کړي او د دې ظالمانو نه مې ډېر لرې بوتلې او بیا ته ما د پردو وینځو په پیسو ورکړې او تا مې تعلیم وکړو لوی سړی مې درنه جوړ کړو اوس ته زما په سترګو کې سترګې اچې زما په سترګو کې سترګې اچې د دې مطلب دا دی چې زما په رګونو کې د حرام وینه ګرځي ما د ظلم په پیسو خپل تعلیم مکمل کړو زما دا ویښته د حرامو نه ډک دي زما ستا ټول وجود د حرامو نه جوړ دی د بل بنسټ مې خپلې ده او تا ما خوړلې ده بیا زما مې یو خبره واوره د نن نه پس یو سمندر بدمعاش او قاتل زما رور نشي کېدی واوره زما او ستا د نن نه پس هېڅ رشته نشته ختمه شوه زما ستا رشته ختمه شوه د سار ټایم کې خو مې په آرام پرېږده که نه مړه د ایکسرسایز ټایم مې دی ځان جوړوم صحت جوړوم تاسو ځان جوړوئ بوس اول ته موږ ته د جنګ میدان جوړ دی ولې دشمن حمله وکړه څه حمله نه بوس ډیلی فتح کو او ته لا داتي په غوږ کې ودې څه مطلب دا چې موږ کوم انسپکټر ویشتی بوس زما ورور فراز زموږ د کسانو مخونه لیدلي دي هغه وایي چې زه به بدل اخلم ته خو ډېر ساده یې راجا خبره د میږي ده او تا تیاتي جوړ کو راجا دا یو ګولۍ د پرور خرابه که بوس دا ستا مجیب حکومت دی ته په ما باندې اوس هیله خپل رور ولې زه په خپل رور څنګه ډاز وکړم بوس ته خپل رور نشي شته نو بیا داسې وکړه چې یو غټ پړی راوړه او موږ ټول په کتار کې ودروه او ته م ودرېږه او پالسیم کا په کوم دلدل کې ونختم خدایا چې سر ساتم نو رور مې ځي او چې رور ساتم نو سر مې ځي فرازه تا په کوم دلدل کې دې پوخ کړمه تا په کوم امتحان کې دې واچولم ظالمه
सलमा पापा नजर की वजह गुनाहगारिम उन गुनाहगारिम और हमारो तारो वजले दे सलमा मां दखपल यार कातिलान ली दिली दी हो जब सतासरा दावादा को चितर सोपोरे में दखपल यार तयवी कतरे बदलनी अगिस्ती तरा गैब पाराम नकीनम देखा दल दसल रागले अव्वल रागले सैयल आया कोड़ा खान सर में कार दे अवल द कोड़ा खान जिसना अधिकार सदकार खबर है का नबिया व कोड़ा खान तरह से चित्त द कोड़ा खान शनाखती कार्डे नुमा द कोड़ा खान पासपोर्ट उगना मतलब दादे तिमुंग सर दोस्ते कोल रागले तमंगा दोस्ती तो उस पर नहीं सी चल रही फराजिया द कोड़ा खान पे इलाका च पेरियानम तेरेगी नु द्वारा का न पलू की नु बिया ता संगलार गलत तकड़ा कोड़ा खान जस्ता सुगें के कार कोल लरागले खुजमुन गैंग दोजख दे उबस वजी पदे और के खो सोजे दो लरागले फराजिया जमुन पर गैंग की हर सड़े खपल मर्द पमुटी की गर्ज सोच चिदा मर गई अरीगी अगई तासु नलरे तख्ती और ब्यासासु पदे कारोबार की कसमड़म शम खुन में दर बखले दे फराजा आया चित्त दर्द सलरागले कार लरागलिम नोर सलरागलिम तो बदलता कार में के वापस लौट जा चिस्ता पर गुनु की कम अविनदा हाँ अविन जमा पर गुनु किमदा तो दलता कार के नुज़बे सर के को सखुदो मर्क सरलो बेको तो जमा रो रे रो
زبې چیرې تا د مرګ دی لوبې ته پرېنږدم چیرې نه په دې کاروبار کې نه رور وي نه پلار نه یار وي نه رشته دار اوس ما دې کاروبار ته رادانګلي دي او یوه خبره مې واوره که په دې کاروبار کې ته ماله مخې له راغې نو په والله که در باندې صرفه وکړم بیا یو خبره مې واوره چې تر نن نه پس به یا ته ژوندی او یا زه راجا فرازه ټیک وای د مرګ په دې سوداګرۍ کې د رښتو هیڅ اهمیت نشته ته ځه سایډ روم ته تا سره به درستو خبرې کوم فرازیا زه ستا د ځوانۍ دا ګرمه وینې یخول نه غواړم پاتې شو راجا نو هغه به زه پوه کړم او د نن نه پس ته زموږ په دې ګینګ کې شامل شو ان دا واخله زموږ په ګینګ کې د شاملېدو سرټیفیکیټ Take it. Voila. हेलो कोड़ा खान स्ताजी गिरियार से फुर खबर कोम ताच पे कम का ट्रैक पसे स्पावर जेव कड़ियो आगा मा वागस्त ता मा सब कारोबार के धोखा कड़वा और मादा गे बदल वागस वले बदल सखवानों को Shut up! I say shut up! राजा वो राजा राजा ताने दे जनाजे मुझ दर्जी अब आओ नुबिया शाबाद विज़ान बस उतरवा और फौरन समाज जनाजे नियत उतरा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बॉस 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 राजा से पूरे तदासू का चिवलू पटा रवड़ा बॉस बटा बंगड़ी रवड़ा और तदासू का दडोले बंदूपासू का और मां से पूरे बॉस Trapas bos. Bos, تاسو ما خو پوهیږئ کنه چې چل څه شوی بس ته زمانه جنازې اعلان وکړه ګینینو د سپور د جنازې اعلان وکړه بوس Yeah, check it out the people. He's the Don. تاسو خپل ګیم کې د شاملېدو دپاره د سړي امتحان ضرور اخلئ او دا امتحان به زه د سیپوري په مرګ پاس کوم سیپوري به زه وژنم زه غلی شه ته دا څوک چې سیپوري به وژنې دقلته په ارام کښېنه دقلته راجا ګرمه اوسپنه ده اوبه به پې ناچې چې مونږ سره کار کوي نو دا ماتې ګوډې خو به کوي که نه سیپورې به ورته تاسو په ګوته کوي او ډز به په رازی کوي ځئ تاسو 2 ورشئ ځئ لاړ شئ ولا برادية داس كوا دادي كوا كنا داس بورتكا ولا كنا
come, let's dance. Oh yes. Stop! یا لکه پرازیا مونږ ته شاډولې واچولې ځانم درته په ګډا مړ کو او تاړو په ډډه نه وړې بوس ته لاسین ته رسېدلې نه او بډې ته اوس نه والي دي ما نه خو تپوس وکړه چې څه چل شوی دی نو بیا بنګړې او شاډولې اچوه ولې زه پورې خو ته ونه بخلو بوس ته سیپوري د بخلو خبرې خو به الوې چې سیپورې یې مړ وې ما خو ورته ډېر شي شو اخیستو خو پرانه چا ډز وکړو او زموږ دوه کسانو لګېده سیپورې رانه وتښتېده مبارک شه سیپورې وتښتېدو مبارک شه سیپورې وتښتېدو مبارک شه مبارک شه او زموږ کسان پګړې واچوئ مټایان ټکسي نه کوي زموږ کسان وویشتل مبارک شه زموږ کسان وویشتل او سیپورې وتښتېدو مبارک شه راجا ته आवाज کړ راجا خوشي زما تو کسان وشتل زما پسینه کې ډوغل ډوغل بوس غداری او د کوډا خان سره غداری اوس نو خبره نه ده نو بیا څه خبره ده هغه زه په بیا غستم او ته خرڅ شوې ما داسې وخت تیاره کړې وه چې په 10 روپۍ کیلو
خرڅ شوه خرڅ شو خرڅ شو چې موږ سره غداري کوي د هغه به همدا انجام وي. بوس ما غداري نه ده کړې، دا دروغ دي. بوس د ده په ګندوي نه باندې خپل لاسونه مه پلیتوئ. دی به زه وژنم، ما ته یې پرېږدئ. او بیا تاسو ویلي وو که نه چې فرازی به ستاسو دپاره یوه نیمه ماته ګوډه کوي. او پلیته وینه ده. ته مات ګوډ که مات ګوډې که یاد دي شي هغه وخت چې زما یار انسپکټر جانزیب تاسو وژلی. یاد دي شي बस का फरासा बस का तरसो पर बदावी न तुए तरसो पर बदा कत्लू न के तरसो پورې مې چې ستا د روډ او د خپل یار انسپکټر جانزیب یو قاتل نی وجلی تر هغې پورې په ارام نشم کېناستی. او بیا سلما اوس خو زما د یار صرف یو قاتل پاتې شو، یو چې د هغه دا مازغه وشیندم نو هله به مې زړه ته قرار راشي. عجیب ته دوران د بدماشۍ دی، سره سیلی ده یو طوفان د بدماشۍ دی. په انجام د خپل جندون زه خبر نیمه، بس یو ګاډی مې روان د بدماشۍ دی. بوس یو زیری مې درله راوړی. ولې زما د کویدنې نیټه دې کېښوده څه؟ نو بوس زمونږ انسپکټر یار نه دی، هغه 1 لک روپۍ غوښتي. 1 لک روپۍ راسه خبرې غواړي؟ ما خو په هغه باندې 0 بېشمارې ټوله شیندلې دي. نو بیا هغه 1 لک روپۍ راسه خبرې غواړي؟ ولې تاسو هغه له ماوري نه ورکولی څه؟ هغه سره زمونږ او زمونږ د هغې باره کې څه رازونه دي، د هغې په بدله کې زمونږ نه 1 لک روپۍ غواړي. ورکې وله که نه نو ما نه څه غواړي؟ 1,05,000 روپۍ وله ورکه. ځه چې په پو کې دې ونه وایي ما نه 1 لک روپۍ غواړي. ما نه 1 لک روپۍ انسپکټر؟ او ور به کور
तानादारा هر میاشت مونږ تا ته ماواري درکو او بیا هم ته په هېټه نارې معلومیږي دا چې ته به په خاورو مړېږې څه وکړو ګران وخت دی ګزاره چېرته کېږي او بیا زموږ مجبوري دا ده که مونږ پیدا کوو که نه هر افسران یې مونږ نه غواړي چې بیا دا خبره ده نو تاڼې میرزا عالم 1 لک روپۍ ورکړي دي اب حوالې ته او زه ته دلته څه کې کوم تاڼېدار چې تا په 1 لک روپۍ اخیستې دی هغه ما ستا نه مخکې په 15 لکه اخیستې دی د دې دپاره چې تا دلته راولي او ته به اوس مرې ما ولې وژنې یاد که ملنګه یاد کا تاسو څلورو کسانو زما یار انسپکټر جانزیب وچلی و که نه 3 خو مې دله مخکې وچلی و او ستا نمبر دی He walks like a tiger, yeah. He soars like a fighter, yeah. Yeah, check it out, the people. He's the Don, Don, Don. He walks like a tiger, yeah. He soars like a fighter, yeah. Check it out, the people. He's the Don, Don, Don. He walks like a tiger, yeah. He soars like a fighter, yeah. تاڼېداره چې دې ته په ما خرڅولی شې نو سبا ما په چا خرڅولی شې او عاصم ته د قانون په لمن تور داغ یې ستا وجلو کې ثواب دی ثواب He walks like a tiger, yeah. He soars like a fighter. ملنګه ته خو مړ شوې ما ویل چې ته به مرې ملنګ مړ شو اوس خدای دې وبخي دا اوس خدای ته پته ده چې بخي او که نه بخي خو یقین مې نشي که دا مردار خدای وبخي بس ملنګ مړ شو او کنه راجا ملنګ هم رانه لاړو بس زه خو راغلی بله څه خبره پسې وم خو د ملنګي د مرګ مې نه طبیعت داسې خټه غوندې کو پرېږده دا مړي مړي پرېږده ته خپله خبره کوه وای 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 بس راتلونکي جمعې نه زما د ورور واده دی ښه دا خو ډېره ښه خبره ده راجا ته داسې وکړه که څه پیسې میسې دې په کار نو د کیشر نه واله او دا ټوله خرچه ګورې زما د طرفه شو ښه اوې زه به واده له خامخا درځم پوه شو زه ته اوس ورشم زه لاړ شم بس دومره اجازت راکړه چې د دې خپل ورور دا واده وکړم نو بیا به درله دښمن هم تخته کړم او دغه دی دا یا لکه دا ملنګ به په اترو په پولیلو باندې ښه ولمبوي او په ده به چارلي سپری وکړي ولې چې هغه د ډېره زیاته خوښه وه او د هغې نه پس پورته 4 ډبې ګرباتۍ لوګې کړي د هغې نه پس به سیده زمونږ پټۍ ته بوځئ او ور ویې غورځوئ چې په ده باندې زمونږ غوړي ویلې شي زه اشنان کوم او راځم ٹھیک ہے بوس انور ابراهيم احسان ملنګ
د خپل ژوند شمه هم لکه کوډا خان سیپوریا ستا دومره غټ زړه چې ته دومره بې خطره د کوډا خان ځای ته راغلی ستا ځای له ذکر عالم چې ته ډېر بېوسه شوې ډېر ستا بدماشي خو د وینو په سیلاب لاو شوه سیپوریا چې غوښه وسوځي که نه نو بیا هم د پیتۍ نه ښه وي څو پورې چې زما دوه مټې راجا او پرازی ژوندي وي نو کوډا خان نه بېوسه کېږي ډېر بېوقوفې خاني د نه والوته او تش کوډا سره پاتې شوې او بیا هم چغېږي دا ته چې په کومو وروڼو ملاتړې که نه راجا او پرازی اوم هغوی خو ستا ده بدماشۍ منګوټي مات کړي سیپوریا دا ته څه وې انسپکټر جانزیب د پرازي یارو او پرازي تا په ګینګ کې د خپل یار بدل غستو دپاره شامل شو او ستا یې څلور کسان ووژل ته زما زوړ یار یې کوډا خان تا ما سره ډېر بد کړي څنګه چې اوبه په ډنګونو نه بېلېږي دغسې زما او ستا یاري نه ختمېږي په تا مې مرګ نشي پرځو ځکه خو مې ورته دا حال وویل سیپوریا که دا خبره رښتیا وي نو بیا به موږ د راجا سره فرازي هم د خاورو لاندې کړو او زه دا غواړم چې راجا او فرازي شپه په کور نه په ګور کړو راواچوه سلما نن زه ډېر زیات خوشحاله یم نن زما د زړه ټول ارمانونه پوره شو ما د خپل یار جهانزیب ټول قاتلان ختم کړل سلما ما خپل لالا سره ستا او زما د واده خبر ډېر زر به ستا او زما واده خو بیا به د دې دنیا نه ډېر لرې د مینې یو جونګړه آباده چې هلته به صرف مینه او مینه کوډا خان تو کوډا خان نه دزا خان ستاسو مرګ پوریا وفات کا يلا ويبخي
राजा राजा सही है घोड़ा खस्तारो रोरंदा हो जाए पुरिया फराजी द कूड़ा खान सर दो का कूला लाड़ो 1 2 3 और 4 5 6 तोरी खवरे वागो से पुरिया उस पात जा हम दासुगणा ची पदी दुनिया की उर्वशी गनम सा और सुकड़त और कलून खत्म राजा जंगल का राजा स्थाप मिलके खलक उठा दे उखड़े राजा राजा बचे में जोड़ गुस्सा दे जंगल का राजा
राजा तो बमाडस के तो बमावली तो जमा बचा नहीं आप तो स्वर्ण बिगड़ी तो गोरे गोरे राजा तो गो मिदर तो बिस्ते तो मावली करा जमा बमर खुशाली की उला वही तो जमा बचेगा ना स्टाम हक्ष्ट ए राजा مشر ما ولا زهر تاتا دز معخوله تاتا دسل معخوله ولا رجع لا صورة شير ذي زمن يا رجال ولا राजा 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 खपकी का महाराजा से पूरे او ټول بره دي ټول ښه خوشحاله دي تا ډېر یادوي بېګا ما له خوب کې سارو راغلی و ما ته ویلي ورور دې ویلي وایي راجا لالا مې ډېر یاد شوی دی دم دې سره ده ښه زه دنه لاړم نعم ده دخل إنا لله إنا إليه راجعون